دومره غټ ټیپر جوړ شوی داسې لوی نشانې ورته جوړ کړي چې دومره غټ ټیپر هغه په پټي کې شوی نو د دریم پوښتنه کړې وه چېرې دا دومره ټیپر به هغه پخول څنګه وایي د دې پلار په دې کې بهرحال نو هغه د پیریانو مسله وه نو پیریانو دپاره خو دومره پکار بو اعملو عمل کوئ آل داود اے د داود اولاده ځکه چې سلیمان علیه السلام په خپله د داود علیه السلام سوی و شکرا د شکریې وقلیل او ډېر لږ دي من عبادی الشکور زما د بندګانو نه الشکور شکر ادا کوونکي فلما به هر کله قضینا چې موږ حکم وکړو علیه په د باندې په سلیمان علیه السلام باندې الموت د مرګ ما دلهم نو دوی ته بل دلیل نه و دوی سره بل شي خبر نکړل دوی علی موته په مرد د سلیمان علیه السلام باندې الا مگر دابت الارض دابا چینجه او د ځمکې او د ځمکې چینجې نه بیا مفسرینو دا اندازه لګولې دا چې دا وینو او دا سلیمان علیه السلام داسې ولاړو او د لوی تعمیراتو لوی الله تعالی ورته پریان تابع کړو نو بره چې کوم ځای کې د ده به تخت وو یا کوم ځای کې به دی کېناستو د هغه مخ ته د شیشو یا داسې سیسټم به وو چې هغلته نه به دا کوم کار به چې کېدو دا ټول به اغلیدو او بیا په روایتو کې دام دي چې چا تاریخ لیکلی دی چې دا الله تعالی دته مخکې نه وفرمایل چې اوس د ستا وخت پوره دی او زه ته اخلم او الله تعالی به پیغمبرانو ته به الله تعالی مخکې نه اطلاع کوله چې اوس به ته اخلمه نو بیا د ټوله نقشه هغه یې پیریانو ته ورکړله چې په دې بنیاد باندې تاسو به دا تعمیر کوئ او زه ستاسو تماشا کومه چې ګورم چې تاسو څنګه دا کار کوئ نو خپل لاړو په هغه ځای کې ودرېدو او داسې په ډانډې باندې داسې تکیه ولګوله جی او بیت المقدس یاد کوم چې دغه څه نوم ورته اخلي بل بهرحال هغه ځای کې ودرېدو او د هغه لاندې د تعمیر د بیت المقدس چې کوم جوړېدو هغه تماشا یې کوله په دې ځای کې الله تعالی دغه روح واغوستو بیا په روایتو کې اختلاف دی اکثر دا دی چې 4 میاشتې بعد بعضو کې 9 لاس کاله پوری دي خو بهرحال 4 میاشتې باره کې اکثر روایت دا دی چې 4 میاشتې هغه عمده کرنګي ولاړو هغه نه بعد هغه ډنډه ماته شوله چې کوم باندې هغه ولاړو او بیا هغه نه بعد بیا پریان پوښول چې موږ خاصي تابعداري کوله سليمان عليه السلام خو د مخکې وفات شوی دی وغیرہ او بیا خو هغه وخت پورې بیا بیت المقدس آباد شوی او هغه جوړ کړی و خو په دې کې یو خاص خبره ده هغه مخکې راځي اړه ضروری ده هغه باندې ان شاء الله تاسو په یو کوشش کوم نو هغه فرمایي ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل چې خړلې من ساعته داغه همسا ډنډا چې کوم باندې هغه تکيه وغلی و فلما بهر کلا خر چې پریوتو سليمان عليه السلام تبينت الجن نخکارشوا پریانو ته د دې دوه معنی مفسرینو کړی او دواړي سیدی او دواړي نن سبا چې کوم د خلق وایي په غي باندې ډېر درست فټ کیږي تبینت چخکارش ولا الجن په پیریانو باندې ان دا لو کچری کانو ویدوی یعلمون چې په هده الغیب په غیب باندې پیریانو ویلي چې کچېره دوی په غیب خبر وې نو مال بثو نو نبوي مونږه په العذاب په د سزا کې المهین د ذلتنا نو مونږه د دومره کارونه ولې کول نو د سليمان عليه السلام مرګ اډو پیریانو دا پته نه ولګیدل اډو خبر نه او په خپل دغه خبره نقل کړي الله تعالی دې د پاره دا چې دا د مکی قریش او کافر هم دا خبره کوله او سم خلکای چې دا پیریان د غیب نه خبر دی او مونږ ته د غیب حال راوړي او سبا حال راوړي او د میاشتې حال راوړي او حال دا دی چې الله تعالی فرمایي چې مخامخ سليمان عليه السلام لیدو او صاحب کې نو او د دینم نو خبر چې دا ژوند دی او کمر نو تا ته بس خیر ورسي یو معنا دا دویمه معنا دا چې فلما خر تبینت الجن کله چې ښکارا شو په پیریانو باندې اندا چې لوکانو کچری وې یعلمون چې دوی پوی دی یعنی دا خلق په دې باندې پوي شول چې کپوریان په دې باندې پوي دی اول خبره د پیریانو دا چې پیریانو په خپل ویل چې کومګه پوي دی نو داسې بنوي دویمه خبره د عام خلکو دا چې هغه په دې باندې پوي شي چې کپریان په دې پوي دی نو داسې مزدوري به 4 میاشتې بغیر د موسی عليه السلام ژوندۍ نه کوله دوه معنا تقریبا یو شان دي خو یو په خپل د پیریانو وینا ده او یو د نور خلکو وینا ده چې هغه ته دا یقین شو چې کړي پیریان نه پوي کپریان خبر وي هغه به دا کار کولو د دې مې تاسو ته خاص توجه دي لپاره وکړه چې هغه ورځیم زموږ د مشر پښتنه کړی و چې د سليمان د موسی عليه السلام او د حضرت عليه السلام د دې خبره حکمت څه په هغه حکمتونو کې کله دې حکمت باندې موږ پوي شو یو نو هغه کې ډېر حکمت هم دکاو چې پیغمبران چې څه علم دی ور سره الله ور کړی نو ډېر خدا
کنه ورکړي نو هغه د هیڅ نه خبر نه دي هغه به د هیڅ نه خبر نه نو هغه کې یو شی د ایران باندې کوم زموږ دا غلط فهمي ده زموږ خلکو کې شته دا غلط فهمي چې دا خبر دی او سبا حال وایو دا فلانه میاشته دا یو میاشته بعد بدا کیږي او تا د خوشحالي راځي او تا د غم راځي وغیرہ وغیرہ نو نو دا ځان نه دي خبر خپل ځان هغه تکلیف لري نکړل شو چې کوم تکلیف دې باندې وو او بیا د سليمان عليه السلام په کیسه کې نور موضح حق الله تعالی مونږ ته چې سليمان عليه السلام یو طرف ته د میږي خبر اوري او بل طرف ته د سبا د دومره لوی بادشاہي نه غنه ده خبر او بیا دا غي ټول نه کمزوري مرغي دغه حال وروړي وغیرہ دا ټول لقد بتحقیق سرا کان وا لسبئن قوم د سبا د پاره د یمن د کومه علاقہ چې دا پدې کې د سعودیا جنوب طرف ته فی مساکنهم فی مسکنهم د دې په کورونو کې د دې په ځایونو د اوسېدلو کې آیت نخا د کې د لپاره نشانه وا او ټول نه لوی نشانه هم دغه چې الله ور کړی د الله نه خو خنو دي کولای شو جنتان د دې دوه باغونه عن یمین خي طرف ته او شمال او د ګڅ سړخ ته دومره ډېر باغونه چار دي کې بګڅ سړخ ته د دې باغونو په منځ کې فاصله او اسم دغه علاقم داسې وا کلو خری تاسو مر رزق ربکم د رزق در بخلنا وشکرو او شکریا ادا کوي له اغه بلدتن یعنی خار ده طیبتن پاک ده ورب او رب ده غفور معافی کون کې مهربان څومره خسته الله رزق در کړی ده څومره الله تعالی بهترین معافی کون کې ده او څومره نور فاعرضوا بس دوی مخواړو د څنا د شکرینه د شکرې خبره ګوري بار بار راغله او د خاص په موکو کې راغله خوشالیانو کې د سليمان عليه السلام په کیسو کې د داوود عليه السلام په کیسو کې نو دی وجنه دوړه کیفیتونه تاسو واوریدل او دا تاسو خپل ذهن کې یاد ساتئ هیروي ما چې د خوشحالي مکوا د سليمان عليه السلام بادشاہي او طاقت او داوود عليه السلام هم د کرنګ د یوسف عليه السلام په اخر وخت کې هغه د کبار ولا د شکر خبره وکړه او چې د تکلیفونو زمانہ وا الله تعالی په کیسو کې لکه د ایوب عليه السلام یا مثلا د یعقوب عليه السلام نو هغه وخت کې بار بار د صبر خبره راغله صبر خبر راغله نو دی وجنه دوړو کې فتنونه پکاره چې موږ خالی نه تکلیف خبره ده نو صبر کول پکاره دي لکه یعقوب علی السلام او چې د خوشحالي خبره ده نو بیا شکر ادا کول پکاره دي لکه څنګه چې الله تعالی د داوود علی السلام او د سليمان علی السلام باندې فرمایي نو ما ورته وویل چې دومره نعمتونه مې در باندې کړې دي نو تاسو به شکریا ولې نه ادا کوئ نو فاعرضوا نو دوی مخ واړو فارسلنا نو موږ راولېګ علیهم په دوی باندې سیل العارمه سیلاب د بند العارمه بند یعنی دا کم چې د عبود پر اتړل شي ډیمن نو مر کولای شي بارل سیل د یعنی دریاب چغه ډیمونه ور باندې الله تعالی رحمت کړ سیلاب راوستل او به دومره سیلاب او چغه وړ وړ بندونه چې کوم هغه ایثار نکړل شو نو راو وبدلناهم او مونږه بدل کړو دوی ته بجنتهم د دې هغه دو باغونه چې وو جنتین په دو باغونو نور باندې هغه مې ورته ختم کړ او نور دو باغونه مې ورکړل انور څنګه زواتا اوکلین چې د اغي میوي وي هغه د نورو دو باغونو خمتن چې به خوندوي واصل او ونوي د غزو یا موږ څنګه متداخلو بیخ ډیر ورکوټوي په دې ځمکه کې معمولی غونډه هوا سره غورځيږي نه لارګي په سوزي دوه کې फायदा کوي او پانی داسې غټوي خو دومره ډینګي کې نه چې تا لپاره سوري بندوبست جوړ کی او یو بیکاره بوټه او وشيء او شيء ان داسې شی چې هغه هیڅ فائدې نه و من صدر زنونه د بیري قليل خلقي قليل څوک د خټکو طرف ته تریوي د کرک طرف ته نو دې طرف ته د مثال موجود دی چې هغه څو معمولی غوندي بیري بوي او نور به هیڅ داسې شونه بنوي ما د هغه د علاقې بدی نه بیانوم د دې تشریح د تخیمانو یو طرف ته د سبا هغه بهترین باغونه وګوره او بل طرف ته الله تعالی ورته بدل کړ په دې باندې یعنی سزا ورته ورکړه او سزا څه د الله د نافرمانی او خاص کر د ناشکری ناشکریو کې نو الله بدن اخلي الله تعالی مونږ ته ناشکری معاف کړي ذالک دا جزیناهم سزا و زمونږه چې ورکړې مو دوی ته بما کفروا په سبب د ناشکری د دوی وهل نجزانو نو ورکومږه وهل یعنی آیا او مطلب څه ده اننا وهل نجزا او نو ورکومږه سزا الا الكفور مگر ناشکرتا ان داسې سزا خپل چاته نه ورکو مگر ناشکرتا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو